د باګرام ټي وي نه حیران شوي به یې چې لومبی مې درته سندرې واورولې درز دروز موسیقي وه او یو ناڅاپه درته په سکرین فاروق فراق نمودار شو حیرانېږئ ما نن 3 مارچ دی 3 مارچ په ټوله نړۍ کې د موسیقۍ د ازادۍ د ورځې په نوم باندې نمانځل کیږي نن په دغه سلسله کې په پیښور کې یوه ډېره خوندوره دستوره شوې ده دغه دستورې ته زموږ د باګرام ټیم ورغلی و ښاغلي فیاض شاداب او معاذ طارق اوان د دې کوریج کړی دی ستاسو په منځ کې نور نه حل کېږم راځئ د دغې ورځې نور احوال درته په ویډیوي بڼه درکوو خو ټولو کتونکو ته زما طرف نه ډېر سلامونه او ډېره زیاته خوشحاله شوم چې دغه شانتې زموږ د فنکارانو دپاره دا ورځ مانځلی کېږي او زه به دا ووایم چې هر یو هنرمند دې وي که مونږ یو که بل وي که هر څوک وي د هغې دپاره دې د تحفظ څه انتظامیات وکړی کي ولې چې نن سبا حالات ډېر زیات خراب دي او زموږ فنکارانو ته ډېر زیات مشکلات دي یقینا دا خبره ده چې زموږ فنکارانو ته په دې حالاتو کې ډېر زیات تکلیف دی حالات ډېر زیات سخت دي او فنکاران غریبانان ټول خفه دي موږ هم خفه یو ولې چې حالات داسې روان دي چې زموږ هېڅ لاره نشته ډېره مننه کوم ملګریا تاسو نه د باګرام ټلویزیون نه د دې د نمانځلو مقصد خدا دی چې تاسو ګورئ په ټوله دنیا کې موسیقي خلک څومره خوښوي خوند یې نه څومره اخلي بیا بالخصوص زموږ په کې پی کې کې یا زموږ په ملک کې نو پکار دا ده چې که د موسیقۍ خوښوونکي ډېر دي نو چې د بیا د موسیقۍ دپاره پرمختګ دپاره هم لارې پیدا شي ټیک شو جی چې دغسې د یو آرټسټ دپاره د هنرمند دپاره چې دی تر څو پورې د هغه خېټه مړه نه وي تر څو پورې د هغه هیلت نه وي د هغه اوسېدلو ځای نه وي هغه به څه سندرې ووایي ضرورت د دې خبرې دی چې مونږ دا احساس ولرو چې مونږ خپل قومي وجود راټولولو لپاره د موسیقۍ لاره خپل کو یا هر چې دا زموږ چې کوم ثقافت دی زموږ روایت دي د هغې په تناظر کې که فرق که مونږ د قام ولی احساس ولرو زما خیال دی مونږ به بریالي شو اول خدا سي کې خو ټولو کتونکو ته زما طرف نه ډېر سلامونه او ډېره زیاته خوشحاله شوم چې دغه شانتې زموږ د فنکارانو دپاره دا ورځ مانځلی کېږي او زه به دا ووایم چې هر یو هنرمند دې وي که مونږ یو که بل وي که هر څوک وي د هغې دپاره دې د تحفظ څه انتظامیات وکړی کي ولې چې نن سبا حالات ډېر زیات خراب دي او زموږ فنکارانو ته ډېر زیات مشکلات دي یقینا دا خبره ده چې زموږ فنکارانو ته په دې حالاتو کې ډېر زیات تکلیف دی حالات ډېر زیات سخت دي او فنکاران غریبانان ټول خفه دي موږ هم خفه یو ولې چې حالات داسې روان دي چې زموږ هېڅ لاره نشته ډېره مننه کوم ملګریا تاسو نه د باګرام ټلویزیون نه د دې د نمانځلو مقصد خدا دی چې تاسو ګورئ په ټوله دنیا کې موسیقي خلک څومره خوښوي خوند یې نه څومره اخلي بیا بالخصوص زموږ په کې پی کې کې یا زموږ په ملک کې نو پکار دا ده چې که د موسیقۍ خوښوونکي ډېر دي نو چې د بیا د موسیقۍ دپاره پرمختګ دپاره هم لارې پیدا شي ټیک شو جی چې دغسې د یو آرټسټ دپاره د هنرمند دپاره چې دی تر څو پورې د هغه خېټه مړه نه وي تر څو پورې د هغه هیلت نه وي د هغه اوسېدلو ځای نه وي هغه به څه سندرې ووایي
ضرورت د دې خبرې دی چې مونږ دا احساس ولرو چې مونږ خپل قومي وجود راټولولو لپاره د موسیقۍ لاره خپل کو یا هر چې دا زموږ چې کوم ثقافت دی زموږ روایت دي د هغې په تناظر کې که فرق که مونږ د قام ولې احساس ولرو زما خیال دی مونږ به بریالي شو. اول خو داسې پروګرامونه شته دی هم نه، مخکې به ډېر زیات وو، مخکې به ډېر زیات لکه خلکو تلو راتلو، مونږ خپله هم تلو، خو اوس خو ډېر زیات نشته دی ځکه چې دا مطلب حالات ډېر زیات خراب شو او بله خبره دا ده چې مطلب اوس هغه رنګې خوند هم نشته دی. حکومت ته پکار دی پلیز چې زموږ دا ریکویسټ قبول کړي، موږ چې همیشه سنګینګ ته ځو لکه مطلب همیشه موږ سټارټ نه چې اغوستی دی نو موږ خپل کور کې پریکټس کوو، نو پکار دی هغې ته چې موږ ته یو داسې اکیډمي کولا وکړي چې موږ هفته کې هغې کې یو ځل خو پریکټس کوو چې موږ خپلو مینهوالو ته د خپل فن نور هم مظاهره وکړو. چې د نننۍ ورځې تعلق دی د موسیقي زه ستاسو د ټولو د دې حال بلکې توجه یوې مسلې ته راګرځول غواړم او هغه دا نن به په خصوصي توګه باندې زه د دې فن د یو مینهوال په توګه یا د یو صحافي په توګه یا د پریس کلب د یو نماینده په توګه یو د قرارداد په شکل کې یو شی وړاندې کوم چې نن د موسیقۍ د ازادۍ ورځ که موږ مانځو نو زموږ ډېر لوی هنرمند استاد هدایت الله په کور باندې بیمار پروت دی او ډېره موده یې وشوله. هغه ذهني توازن د لاسه ورکړی دی او هغه د خینې په کور کې په یوه کوټه کې اوسي او هغه دې حد ته تللی دی چې اوس هغه یې تړلی وي، هغه ورونه ماتوي، شیشې ماتوي، نو د هغه علاج ممکن دی. ما په ذاتي توګه باندې ډېر هغه وکړی. د ښځو په موسیقۍ کې څه کردار دی. نو موږ دا وایو چې دلته خو د سړو ته څه داسې تحفظ حاصل دی. ښځې خو لا ډېرې لرې خبره ځکه په دې معاشره کې چې څنګه ژوند زموږ هنرمندان تېروي دا تاسو ته مخامخ دی. بل دلته چې لکه د سنسر بورډ نشته، کاپي رایټ ایکټ نشته، یو ګلوکار دی هغه خواري وکړي دا خواري بې ځایه ځي. په دې ورځ باندې چې څومره پښتنې مېرمنې سندرغاړې دي نو هغوی ته خراج وړاندې کوم، هغوی ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کوم، ځکه چې دا په موسیقۍ کې د مېرمنو په برخه په حوالې سره دا ورځ لمانځل کېږي.